یو داسې ځای شته چې الوتکې خښتۍ او انسانان پکې ورکېږي او تر ننه یې راز نه دی حل شوی. د نړۍ په سمندرونو کې یو داسې خطرناک او پر اسرار ځای شته چې خلک یې نوم په ویره اخلي. دغه ځای ته وایي دا سیمه د امریکا د فلوریډا برمودا ریکو ترمنځ پرته ده. ویل کېږي چې لسګونه الوتکې کښتۍ او انسانان هلته ناڅاپه ورک شوي دي. د دې ځای په اړه تر ټولو حیرانوونکې خبره دا ده چې ځینې الوتکې د رادار له سکرین نه ناڅاپه ورکې شوي او بیا هېڅکله ونه موندل شوي. حتی ځینې کښتۍ داسې پیدا شوي چې دننه هېڅ انسان نه و او هر شی سم موجود و. په 1945 کال کې 15 امریکایي الوتکې د تمرین پر مهال همدې سیمې ته داخلې شوي. پیلوټان ویل کمپاس کار نه کوي، موږ لاره ورکه کړې. د دې وروسته د هغوی اړیکه پرې شوه او بیا هېڅ پیدا نه شو. د ژغورنې الوتکه هم ورپسې ورکه شوه. دا پیښه د نړۍ یو تر ټولو لوی راز ګڼل کېږي. ځینې خلک وایي هلته عجیب مقناطیسي ځواک شته، سمندر ناڅاپه طوفاني کېږي، الکترونیکي وسایل خرابېږي. حتی ځینې خلک د نامعلومو قوتونو خبرې هم کوي. خو ساینس پوهان وایي چې قوي طوفانونه، لوی سمندري څپې، د انسان تخنیکي غلطۍ او د ګازو چاودنې د دغو پیښو سبب کېدای شي. تر ننه پورې د برمودا ټرانکل راز په بشپړ ډول نه ده حل شوی. همدا وجه ده چې ځینې خلک د نړۍ تر ټولو خطرناک او پر اثر ځای بولي.